سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن درنه ډېره یو ضروري اړینه او مهمه غوښتنه لرم، او هغه دا ده چې تاسو ټول دغه زما یوټیوب چینل ټولو خپلو ملګرو سره شریک کړئ. دا ولې دومره مهمه موضوع زما دپاره جوړه شوه چې زه دې باندې یو ویډیو جوړه کړم او تاسو نه دغه غوښتنه وکړم؟ هغه ځکه چې زه اکثرا دلته په یوټیوب چینل باندې، په ټیک ټاک باندې، زما په فیسبوک صفحې باندې زه چې کومې پوښتنې ګورم، کوم سوالونه ګورم، هغه ټول هغه پوښتنې، هغه سوالونه چې ټول تکراري دي. په دې باندې ما درې ځلې ویډیوګانې جوړې کړي. تقریبا زما په یوټیوب چینل باندې تاسو 400 پورې ویډیوګانې کتلی شئ چې هغه ټولې، یعنې 400 هغه مهمې موضوعګانې چې ما په ویډیوګانې جوړې کړي دي، او دا هغه پوښتنې دي، هغه موضوعګانې چې تاسو ما نه دې په اړه باندې پوښتنې کړي دي، بلکې دا هغه پوښتنې چې بار بار دغه پوښتنې ما نه کېږي، بار بار دغه سوالونه ما نه کېږي. نو اکثرا ملګري د دغه ویډیوګانو په اړه باندې دوی یا خبر نه دي، یا دوی د دغه یوټیوب چینل په اړه باندې معلومات نه لري، ځکه دغه پوښتنې دوی بار بار کوي. هر کله چې دغه پوښتنې دوی تکراري کوي، دي کې اکثرا داسې نوې پوښتنې چې هغه ورکې شي، یا داسې پوښتنې چې هغه مهمې. نو زما تاسو ټول نه دا غوښتنه ده، دغه هیله ده چې دغه یوټیوب چینل تاسو خامخا خپلو ملګرو سره شریک کړئ، د دغه یوټیوب چینل په اړه ورته ووایئ، او د دغه ټولو ویډیوګانو په اړه باندې ورته ووایئ. دې کې تقریبا 400 پورې ویډیوګانې دي چې دا 400 مهمو پوښتنو ما تاسو ته جوابونه درکړي، 400 مهمه موضوعګانې ما په هغې په اړه باندې ما ویډیوګانې جوړې کړي، په هغې په اړه باندې ما تاسو ته ټول معلومات درکړي. بل دویمه مهمه خبره دا ده چې ستاسو دپاره دغه زما یوټیوب چینل چې کوم دی، دا یو مهمه ذریعه ده، یو صحیح او معتبره ذریعه ده چې تاسو ته معلومات واخلئ. هغې وجه دا ده دلته چې اکثرا داسې دروغ افواګانې دلته مشهورې شوي دي په فرانسه کې، اکثرا ملګرو منځ کې. بل دا ده چې دلته ډېرې غلطې مشورې ورکولی کېږي. اکثرا چې نوي ملګري دلته راشي، ته ټول غلطې مشورې ورکولی کېږي چې دوی هغه مشورو باندې عمل وکړي، وروسته دوی ته ډېر جنجالونو سره بیا دوی مخ کېږي. نو دې دپاره دغه زما یوټیوب چینل ستاسو دپاره یو مهم، یو ضروري د معلوماتو ذریعه ده ستاسو دپاره چې تاسو هر څنګه پوښتنه لري، تاسو ما نه پوښتنه وکړئ، یا که کوم پوښتنه تاسو لرئ، حتمی به دغه پوښتنې په اړه باندې ما دلته ویډیو جوړه کړي، تاسو هغه ویډیو کتلی شئ، ملګرو سره شریکولی شئ، تر څو ډېر ملګري د مشکلاتو نه راوځي او دوی دغسې ورته مشکلاتو سره مخ نه شي. نو په آخره کې یو ځلې بیا ملګرو، زما تاسو ټولو دغه هیله ده، دغه غوښتنه ده چې تاسو دغه یوټیوب چینل د ټولو ملګرو سره شریک کړئ، تر څو دوی ته صحیح معلومات ورسیږي، تر څو چې کومې پوښتنې، کوم سوالونه دوی لري، هغې په اړه باندې دوی صحیح او دقیق معلومات واخلي. نو مننه ملګرو.